اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعر کار د هر فاسق د فاجر نه دی، شعر کار د هر فاسق د فاجر نه دی، نه د هر یو وکسترګي د کنګال. شعر کار یا د سالک یا د مالک دی، شعر کار یا د سالک یا د مالک دی، د عاشق دی، د درمند دی، د ابدال. د هغه شاعر دانې وشه په جبه، د هغه شاعر دانې وشه په جبه چې د شعر دردانې پلوري په مال. د ستر خوشحال د اوږد نظم چې د هغې سرخط دی شعر حیض الرجال. د هغې د دغې درې شعرونو سره تاسو ټولو مشرانو ته، کشرانو ته، همزولو ته سلام او مینه وایم. د ټولو اول په ځان فرض ګڼم چې د رڼا د بي ټولنې د کشرانو ملګرو چې دا ډېر کشران ملګري دي، زه کله کله د عادل سره خاندم، د خلک عادل ارمان وایي، خو زه ورته صرف عادل وایم. زه هم دا ستاسو په کوڅو کې د منډو تړو ورځې وې، خو تاسو پکې ډېر سنجیده کارونه شروع کړي دي. یقینا چې دا زلمي د ډېر زیات داد مستحق دی چې دومره سنجیده عمل ته یې لاس اچولی دی. ډېره مننه. څومره چې مشران ناست دي په سټیج باندې، قیس صاحب ناست دی، سراج صاحب ناست دی، فیض علي خان صاحب ناست دی، ما ته مخامخ زما ډېر ملګري ناست دي، زما مشران ناست دي، محسنان ناست دي، ابراهیم دیولی صاحب نه واله تر تصدیق اقبال بابو پورې، دا ټول زما محسنان دي او زما نه پوی دي. زه د دې ستاسو ټولو مننه کوم چې ما ته هم دغه اعزاز راوبخو چې د دغې خوندور پروګرام مشري وکړم. د ققنس په چاپ کېدو باندې عادل صدا بهار ته موږ خو داسې په هغه سوشل میډیا کې روایتي مبارکۍ ویلي دي. ما ته سورج په لومبۍ مخکتنه کې هم ویلي وو، په کتاب زما تاثرات و، ما کتاب لوستی و، خو بیا په اکیډمۍ کې زما خپل د پی ایچ ډي په حواله باندې څه قصه را جوړه شوه، زه هلتې لاړم او هغې پروګرام له لاړ نه شوم، او دا ځل ما ته بیا د کتاب را کړی و په کالج کې، نو ما دوباره ولوستو. په هغې به هم خبره کوم. د پروګرام په حواله صرف زه دا خبره کوم، زما په خیال یو بریال مقاله وویله په کتاب باندې او نورو ملګرو تاثرات وویې، خبرې وویې، خپله غاړه یې خلاصه کړه. بریال کتاب لوستی و، باقاعده د حوالو سره په هغې باندې خبره وکړه او د هر یو سند زما په خیال ما وشمارل، د ځان سره مې نوټ کړي دي چې تقریبا 10 سنتونو باندې بریال خبره وکړه او د عادل صدا بهار د کتاب نه د دغه سنتونو په حواله باندې د شعرونو مثالونه هم راوړه. زه بریال ته په دغه کوشش باندې شاباسۍ وایم. په را روان وخت کې ته نوره تمه کوم چې د دې نه هم زیاته ښه مقاله به ولیکې انشاءالله. مضمون د شعر لکه پیکر وي، رنګین الفاظ رخت و زیور وي، ورته ضرور دي دا دواړه څیزه، پیکر که هر څو دلربا تر وي. کاظم خان شیدا په دغه 2 شعرونو کې د شعر د تنقید پیمانه ږدي، د مضمون په حواله هم او د لفظونو په حواله باندې هم. د لفظونو د ښایست په حواله باندې بریال خبره وکړه او د کتاب مضامین تاسو کتلی دي، په دې باندې بلا خبره کیدی شي. د عادل صدا بهار په کتاب کې زیاتره چې کومه موضوع زما په خیال ده نو هغه د ذات تر حده باندې دنده لګیا دی چې د انګریزي ادب کې ورته ایگزسټنشلیزم وایي او په اردو کې موږ د وجودیت د فلسفې په نوم باندې پیژنو، چې شاعر خپل ځان ته راټول شي او د خپل ځان په لټون کې شي. بیا دویمه موضوع د هغه د شاعرۍ چې د هغه رومانیت دی، په هغې هم زه ډېره زیاته خبره نه کوم ځکه چې خلک تاسو تنګ شوي یې، ما ته پته ده. د دې نه علاوه د خپل قام سره د مینې موضوعات هم پکې په نظر راځي او خال پکې د ترقي پسندۍ موضوعات هم هغه څېړلي دي. د شعر رغونه یې زیاتره کوشش کړی دی چې نوي او جدت او نوښت طرف ته یې د تلو بلا کوشش کړی دی. بلا نوي تشبیهات او اشتهارات پکې زما تر سترګو شو. زیاتره کوشش یې کړی دی چې ردیفونه یې هم نوي راوړي دي
عموما دغه ردیفونه یې ښکلي تړلي دي چرته چرته په ردیف سره د نور شعر جوړښت کمزوری شوی دی او شعر کې لږ غوندې ابهام پیدا شوی دی خصوصا په نوې ردیفونو کې زه لکه یو نوې تشبیه چې کومه ده زما ډېر خوښ شو دا شعر تاسو سره شریکومه چې وایي چې پریوار نه موندې کېږي د لاسونو چې پریوار نه موندې کېږي د لاسونو زه د داسې کور جرس یمه ښه نه یم اوس دلته چې کوم دی د کور داسې جرس چې هغه بار بار خلک وي هغه ټلی ما دا تشبیه مخکې په پښتو ادب کې نه ده لیدلې او وایي چې کوم شاعر یوې ژبې ته یوه نوې تشبیه هم راوړي دا شاعر به ټول عمر په هغه ژبه کې ژوندی دی نه مري نو زه د عادل صدا بهار ته مبارکي وایم چې د په پښتو شعر ادب کې ځان ټول عمر ژوندی کو یو شعر بل وایم چې په غوږو کوڼ هلته د مرګ په اعلان ډېر وخندل د شعر مضمون ته تاسو لږ وګورئ په غوږو کوڼ هلته د مرګ په اعلان ډېر وخندل دلته اخبار کې یو شمکور تصویر ته ډېر وژړل د ققنس په حواله باندې ګران خبره وکړه کله چې ما لومبي ځل دا پوسټ ولیدو چې د عادل صدا بهار کتاب چاپ کیږي ققنس نومې دی زما ډېر زیات خوښ شو چې د ققنس د میوزیک سره او د ادب سره کوم ریلیشن دی نو عادل صدا بهار په هغې پوه دی او د ډېر سوچ نه وروستو زما په خیال دغه کتاب دغه نوم خوښ کړی دی کتاب ته دا ډېر ښایسته نوم دی ققنس د عربۍ ټکې د عربۍ د لارې پښتو ته راغلی دی په پښتو کې دی ته موږ د اور مارغه وایو انګریزۍ کې ورته پینکس وایي دا یو اساطیري او تصوراتي مارغه دی او په ټوله نړۍ کې دا منلی شوی دی د ټولې دنیا خلک په دې باندې یقین ساتي چې دا مارغه موجود دی په طبي لحاظ باندې د دې مارغه عمر ډېر زیات اوږه دي سونو کاله 500 کاله هم ښودلی شوی دی او 900 کاله هم ښودلی شوی دی یعنې د 500 نه واله تر 900 کلونو پورې د دې مارغه عمري د دې مارغه اواز ډېر زیات خوږ دی وایي چې د یو روایت تر مخه د دې مارغه په مخوکه کې 2 سوري دي او د بل روایت تر مخه 380 سوري پکې دي او د دغې 2 سورونه د موسیقۍ هغه 2 بنیادي سازونه سارې ماګه داسې هغه 2 ټول چې دي هغه د دغې نه راوځي وایي دی چې اخر عمر ته ورسي نو په ځنګل کې خشاک را جمع کړي او ساز غږول ورته شروع کړي دا دومره خوږ ساز غږوي چې دغه خشاک د دغې ساز نه اور واخلي دی په دغه خشاکو په اور کې خپل ځان وسوځي مړ شي او دغه ایري چې پاتې شي نو بیا څه موده وروستو د دغې نه بل ققنس را پیدا شي او دا د ققنس لایف سایکل دی د دغې نوم د میوزیک سره څومره ژور تعلق دی چې د موسیقۍ علم د دغې مارغه نه شروع شوی دی موسیقۍ بنیادي سازونه د دغې نه را شروع شوي دي عادل صدا بهار د کتاب د نوم اورېدو په شا باندې د سړي دغه تصور ذهن ته راشي او بنده مجبوره شي چې دغه کتاب ولولي او ویې ګوري د دغې نه علاوه زه د پروګرام په حواله باندې صرف 2-3 خبرې کول غواړم چې داسې پروګرامونه ډېر زیات ضروري دي دې سره د کتاب کلچر پروموټ کیږي دې سره علم دوستي سیوا کیږي دې سره ادب او نوې نسل د کتاب علم دې طرف ته راځي باید چې داسې پروګرامونه وشي موږ ډېر پروګرامونه کوو مشاعرې کوو د میوزیک پروګرامونه کوو په خپل ځای هم دی هغه به کوو د کتاب د پروموشن دپاره چې داسې کیږي دا ډېر زیات ضروري دي څومره هم چې میلمانه شاعران راغلي دي موږ یې سوات ته په راتګ ورته په خیر راغلی وایو دا د هغې په کتاب د کتاب سره مینه ده د ادب سره یې مینه ده د شعر سره یې مینه ده چې د دومره لرې نه د کتاب د کلچر د پرمختیا دپاره راغلي دي دا یقینا د هغې د ادبي قد کاټ چې دی د هغې ثبوت دی موږ به د پروګرام نه وروستو د هغې شاعري ومورو خوندونه به ترې اخلو د مخکتنې په حواله چې لکه څنګه قیس صاحب وفرمایل زه د هغې سره تایید کوم مکمل چې د مخکتنې په پروګرام کې د صرف د کتاب د لیکوال د هغه د خدماتو په حواله باندې خبره وشي د نورو خبرو دپاره نور پروګرامونه شته هلته به دغه خبرې د یو بل سره اورو شریکو به یو
یو بل ته به یې یادو د ټولو ګډونوالو یو ځل بیا ډیره مننه د رڼا د بي ټولنې ټولو ملګرو ته په کامیابه دستوره مبارکي او عادل صدا بهار ته په کتاب هم او په دومره ښایسته مخکتنه باندې هم مبارکي ډیره مننه ډیره زیاته مننه